په هرات کې د مخابراتي شبکو کمزورو چوپړتیاوو د دې ولایت اوسیدونکي ستړي کړي دي. یو شمیر هراتیان وايي د انټرنېټ کیفیت ټیټوالی له یوې خوا او د اړیکو ټینګولو کې ستونزې او له بلې خوا د انټرنېټ او اړیکو د بیې لوړوالی له بل پلوه دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. شبکه‌های مخابراتی که هست همه که هست خدمات از اینا خیلی پایینه ولی قیمت از اینا بالاه. مثلا این اینترنت ما شما اگر در نظر بگیریم قیمت خیلی بالاه. با این حال که مثلا حکومت هم میگه ما رو به کار به فایبر نوری هم جریان داره و باز هم قیمت از اینا خیلی بالاه. اینترنت چون حالا مثل دنیا یک دریاچه شده که همگی ما میتونیم در از زندگی کنیم. اگر متاسفانه دولت به اینا کوشش کنه اونا پول هنگفت میگیرن، حتی بیشتر شبکاتی که ما استفاده میکنیم پول بر میدارم، یک بستیر خود اینا فعال میکنن به طور اتومات. په ورته مهال د هرات مخابراتو ریاست مسئولین وایي د خلکو ستونزو هواري لپاره د ښار سربیره د یاد ولایت په هر ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې د انټن پایه نصب کړي. نو زموږ الحمدلله وزارت مخابرات یو پروژه فعال کړې ده د ټي ډي اف په نامه باندې. نو زموږ نوی پلان دا دی چې په هر ولسوالۍ کې د سلام کمپنۍ موږ نوی یو انټن نوی نصب کو او هغه ټاور دغه د پښه معیار سره جوړ سي. په هغه ټاور کې هغه تجهیزات چې اوس نوې زمانې سره د نوې نړۍ سره کارېږي هغه پر مختلفو وسایل هلته باید استفاده سي. په بازار کې د سیم کارتونو کمښت د ځینو مخابراتي شبکو لخوا د غیر اړینو پیغامونو استول او په خپلسري توګه د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو فعالېدل د نورو هغو موضوعاتو څخه دي چې د هرات اوسیدونکي ورڅخه شکایت لري.